د محمد نبی مینوالو ته بد زیری. محمد نبی څه کړي د ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. د ویډیو د پیل څخه مخکې درنو کتونکو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوی راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د بنگلاديش په غوره لیګ BPL کې د رنګپورز رینجرز لوبډلې کپټان محمد نبی له لوبډل مشرۍ په داسې حال کې لرې کړل شو چې دغه لوبډلې د محمد نبی په کپټانۍ کې 4 پرله پسې لوبې وبایللې او پر ځای یې ټوم ایبل ټاکلی دی او له بلې خوا شهزاد محمدي هم په نننۍ لوبه کې له دغې لوبډلې سره نشته او دغه لوبډلې له لوبې کېنولی دی. دا په داسې حال کې ده چې کابل 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټولو فرمټونو کپټان یو ځل بیا اصغر افغان وټاکل شو او ګلبدین نایب بیا پرې کلک انتقادونه کړي وو چې د اصغر افغان د کپټانۍ په صورت کې به هیڅ لوبه ونه کړي. ګلبدین نایب ویلي وو د مهال نبی ساحل رشید خان او اصغر افغان په لوبډله کې یو ائتلاف جوړ کړی دی او د لوبډلې په ګټه لوبې نه کوي. پاکستاني رسنیو هم د محمد نبی له لوبډل مشرۍ څخه په لرې کېدو باندې خپله خوشحالتیا ښودلې ده او ویلي دي چې دا د افغان لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ بې اتفاقي ده چې یو لوبغاړی په خارج کې هم لوبه نشي کولی او له کپټانۍ څخه لرې کېږي. محمد نبی مینوالو هم پر ده باندې سخت انتقادونه کړي دي او په کمنټونو کې ورته سخت خبرې لیکلي دي. دلته مو یو څو کمنټونه د نمونې په شکل راخیستي دي. انور الله پښتون افغان ورته لیکي د لوی افغانستان افغانانو پر تاسې باور وکړ چې موږ اتلان لرو، خو افسوس چې د هیواد او ولس ټپونو یعنې زخمونو لپاره ملهم او درمل نشوی. لا مو نور هم د هیواد او ولس په ټپونو زهر او مالګې ودړولې. شکر الله شینواری بیا ورته لیکي موږ پوهیږو چې تاسو زیاتې پیسې ګټلې دي او زیات تمرکز مو هم په خارجي لوبو باندې دی، خو د خدای خاطر وکړئ چې لږ په خپل هیواد او ټیم باندې هم ترحم وکړئ او د خپل هیواد او ټیم لپاره هم لوبې وکړئ. د انډیا د ټیم یوازینۍ بریا دغه ده چې دوی خپلو لوبغاړو ته په خارج کې د لوبې کولو موقع نه ورکوي او دوی نه پرېږدي تر څو په خارج کې لوبې وکړي. صلاح الدین معرفخیل بیا ورته لیکي ته یې ځکه ذلیل کړې چې د خدای درکړې نعمتونو باندې د ناشکري وکړه. د مور وطن په عزت دې لاړې تو کړې، هغه محبوبیت دې اوس په کرکه بدل شوی. د هیڅ افغان په زړه کې درته مینه نه ده پاتې شوي، همداسې شرمېدلی اوسې، خدای به دې نور هم ذلیل کړي، انتظار یې کوه. درنو کتونکو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکته. هیله ده چې یو څه قضاوت مو حاصل شوی وي. که چېرته تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو د مهربانۍ له مخې خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ.